د کائنات ربا و می بخا ستل دربار بل دربار نلرم پکڑو بدو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم الہی تک زما مل نشنو الہی زبل کم غم خوار نلرم د کائنات. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو په دغه پټۍ بل ځل هم لیدلې وي موږ سره چې خالي وه، او دا ځل به هم تاسو لیدلې وه چې دغه پټۍ خالي وه. د دغه ورور سره موږ هغه وخت کې څه عجل کومک وکړو، هغې باندې دومره اوړه اخیستي وو چې تر اوسه پورې د ده کار شوی وو. الحمدلله به احساس ورونو برکات و چې دغه اتشه پیړۍ خدای ډکې کړله. الحمدلله د هغه مسافرونو برکت ده چې په خارج کې دي، همکاري کوي، کور یې ودان خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. تر اوسه پورې وړو ګزاره وشوله چې موږ کومک کړی وو. کومک کړی وو، هغه کومک نه مې دومره ګزاره ورسره وکړه چې دومره ټایم څخه تېر شو، خدای په پښتو سې بیا پر ورسولی. دا خو ختم شوي بیا چې شوي وو، بیا خو بس خدای ته مو تمه وه، تاسو ته مو تمه وه چې خدای مې راباندې خدای ته مخاله اول مو خدای ته تمه وه، بیا مو تاسو ته تمه وه. دغه به تاسو ما سره په بله ویډیو کې کتلی وي چې د ده ماشومان او د خپل غربت له امله چې کله پلار له سترګو او د بېوسۍ اوښکې تویې شوې او خپله بچیانو یې اختیاره چغې کړلې چې موږ هم ډېر ودردولې او ډېر یې خفه کړلو. ډېره ډاکه شوله، بس انشاءالله چې خیر یې وکړه، ډاکه شوه. بس الحمدلله الله مو د ژوندي لري، الله مو د هر یوه سامه کړي. څومره کومکونه بل چا کړي دي، تاسې کړي دي، خدای مې راخوشول کړي. قدرمن هغې تر څنګ وریجې موږ ورته راوړي، غوړي مو راوړی، شین چای او تور چای او میکروني، هر رقم ته وسایل چې د روژې دپاره د دوی ضرورت و هغه ټول موږ ورته راوړل. الحمدلله موږ هم خوشحاله یو چې هغه چې موږ یې دردولي وو، خفه کړي وو، دوی هغه نهاره شپې چې تېرې کړي وي او خپل پلار یې د غربت له امله تر اخري حده رسېدلی و، زړه یې ډک و، ډک ځای موږ ته تش کړو، موږ تاسې ودردولی. موږ سره بله لاره نشته، تر اوسه پورې ګاونډیانو چا کومک کړی دی، بیا هم یادونه کوم. یاره 1000 روپۍ 2000 روپۍ بل چا ګاونډیانو بل چا نه تروړې وې، هغه یې کړي دي. خالي 1000 روپۍ بل چا نه بل چا نه یې تروړې، نوره کومک نشته. نشته کومک. خلک وایي چې موږ چم ګاونډ کې ډېر بېوزله بېچاره خلک لرو، باید هغې سره کومک وکړو. همدلته که وګورئ جګ جګ کورونه دي او بلډینګونه دي، او څنګ کې دغه بېچاره او غریب ورور چې د بېوسۍ اخري حد ته رسېدلی، تر اوسه پورې چا ورسره هېڅ همکاري نه ده کړې. یو ګاونډي چې ورسره همکاري کړي هغه هم د بل چا پتروي کړي ورسره، خپله شخصي نه ده ورسره کړې. دغسې ده شخصي نه بل چا نه درخواست یې یعنې ګاونډیان کومک نه کړي. نشته کومک یې کړی ویلي دغه خلک د تو په درد نه دردېږي نه پوهېږم والله، خو یا نن مو تر نه تللي نه دي، یا به چا ته پاته نه دي، جومات کې مو چا ته څه نه دي، زه په دا حالات کې یم. جومات کې مو چا ته خو دومره مې خپله ویني، جومات خلکو څه خپله درته ووایي، خپله دومره پاته خو سړي ته دغسې یا لګېږي چې به بیا ووځي چې پیسې لري یو رقم دي، چې پیسې نه لري یا بل رقم دي، معلوم رنګ یې پاته وي. اوس یې مو رنګ دومره غوړ شو لکه چې ته وښیم، لکه عید ورېشي بېل لکه عید ورېشي سړي وشي، دومره طبیعت صفا شو. زمونږ د هېواد هغه غیرتي خلک چې خپله لاسګډي چړوي خو مګر چاته سوال نه کوي، فقط په دې باندې خوشحالېږي چې دوی بچیان له لوږې وژغورل شي او ماړه شي. خو څومره کم شي باندې الحمدلله چې ځینو وروڼو نښ کومکونه کړي دي، هغه هم ورته سپارو چې هم یې اختر هم په خوشحالۍ تېر شي، روژه په خوشحالۍ تېرېږي چې اختر یې په خوشحالۍ باندې تېر شي. ښځې مې ورته سپارم. بیا دې ویلې سترګې لاندې شي. دا د خوشحالۍ نه خوشحال ولا دومره خوشحال ولا که عید ورېشي، عید ورې ته څومره وکړي چې خوشحال وي، همداسې ولا زه د عید ته خوشحال وم. ځینې اوښکې د خفګان وي او ځینې اوښکې بیا د خوشحالۍ وي. زه نه پوهېږم چې اوس دا د خوشحالۍ ولا خوشحال وم، بیخي ولا خوشحال وم والله، لکه عید ورې ته سړي عید ورې ته خو سړی ډېر خوشحال وي چې الله عید ورې ده روانه ده، خو دومره زه ولا خوشحال وم. هغه وروڼه چې موږ سره نښ کومکونه کړي دي یو یو یې ورته سپارم. دا دې 1000 2000 ستل دربار بل دربار نلرم
پکړو بدو بتو باو بسم لتو بے پرتا 1213 1213 وشوي وشوي ته ورسېدې دا پیسې به ته په څومره وخت کې ګټلې وای په ګډۍ نه دا زه په 2 کلو کې نه څنګه ګټم 2 کلو 2 کلو کې زه ګټې نه څنګه ګټم 2 کلو چې وځي زه نه څنګه ګټم ویلې چې 6 ستانه 30 روپۍ چې وګټې نه لاندې دا دمره ته جمع کوه دا نه جمع کېږي دا نه جمع کېږي قرضې دې نشته قرضې لږې نشته څومره قرضې یاره تقریبا 1.5 لک کلدورې باندې وي زپانه څومره خوشحالي اوس دومره خوشحالي هم دومره لکه عید ورځ چې سره مې هغه ورونو خویندو چې کومکونه مرستې کړي دي څه وایې د غوړې هغې دې خورا یو زه دا غواړم چې که مسافر وي هلک به شاته په ډاکه منګول خپل وطن ته ولي په خوشحالۍ په خفګون نه ښه په خوشحالۍ د خدای وایي که دلته چا کړي وي چا بچون نه وي خدای د بچون ویرګي او که چا ورځنه دې مو مریضۍ وي مریضۍ د خدای خال کړي نو 1 روپۍ د خدای په 1000 لکه ور بدله کړي داسې ورونه هم شته چې خپله قرضداري دي بیا هم تاسو کومک کړی نه بس خدای د قرضې نه خلاص کړي خدای د قرضې نه خلاص کړي خدای د مشکلو نه خلاص دی وایي چې دا کومک د موږ ډېر لږ دی خو بیا هم چې ورونه دا مو ته دومره ډېر ده لکه 1000 لکه روپۍ مو ته رسېدلي دي قدرمنونکو بیا هم زه له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې هر وخت موږ دردولي د هېواد د بېچارهو خلکو هغه درد مو تاسو شریک کړی باور دی په خدای وشه چې دومره غوښتنې له موږ نه چې کېږي حد نه لري هېواد کې مو غربت ته اخري حده رسېدلی راځئ چې بیا هم په ګډه د دوی لاسنیوی وکړو بیا هم د دوی تر څنګ واوسو دغه یوه امتحان نه ډکه وخت ده چې په موږ باندې راغلی راځئ چې د دې امتحان نه ځانونه روغ وباسو بیا هم یادونه کوم چې تل به روغ صحت وي نه به پیسې وي نه به دغه وخت وي راځئ چې دا ټول نه ګټه واخلو د ابدي ژوند لپاره کار وکړو داسې بېچاره خلک راپورته کړو چې دا خپله په خوله باندې اقرار کوي چې زه دغه پیسې په کال کې هم نشم ګټلی په حتی په 2 کالو کې بیا هم له تاسو نه ځانګړې مننه چې زموږ هر ویډیو سره داسې همکاري کړي او ډېره په اخلاص مو کړي کور مو ودان موږ هم مستقیم ستاسې پیسې تر بېچارهو خلکو رسولي دي چې دغه د تاسې د دوی خوشحالي هم ګورئ د دوی دعاګانې هم ګورئ د دوی هغه د خوشحالۍ اوښکې مو ولیدلې دا تر ټولو نه ځانګړې مننه تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت لتو بے پرتا بلا لار نلرم